وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه. د ټول مسلمانانو مور عائشة رضي الله عنها هغه فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایل ان الله رفیق، الله پاک ډیر مهربان دی. الله پاک د خپل دشمنانو تم رزق ورکي، الله پاک د امریکایانو تم رزق ورکي، انګریزانو ته هم ورکي، يهودو ته هم ورکي، مشرکینو ته هم ورکي، ګاو پرست ته هم ورکي. خدا ټول د الله پاک دشمنان دي، د کافران دي، د مشرکان. نو الله پاک بیا هم هغه دې رزق ورکي، ژوند ورکي، اولادونه ورکي، صحت ورکي، تر هغه وخت پورې چې هغه د ده دپاره کومه موده ټاکل شوې ده د الله تعالی په تقدیر کې، تر هغه وخت هغه دې رزق ورکي. پر دا مځکه یې پرې ایښي دي، که نه نو الله تعالی ښې بس فورا هم هلاکولی شي. خو هغه د ژوندي مثالونه په دنیا کې شته. کوم قومونه چې د خپلو پیغمبرانو علیهم الصلوات والتسلیمات نافرماني یې کول، هغه لکه د نوح علیه السلام قوم، د شعیب علیه السلام قوم، همداسې راځه د صالح علیه السلام قوم، دا د هود علیه السلام قوم، داسې نور قومونه. نو دا خو هغه قومونه و سرکشه قومونه چې د الله د پیغمبرانو خبرې نه منلې. الله پاک هغه د عذاب پر راوستی، هغه د الله پاک یې ریښې ور وکښلې، داسې ختم کړله. نو خو الله پاک دستي عذاب هم پر راوستلی شي، مګر دا دي ځینې کافران بیا الله پاک تر خپلې نیټې پورې رسوي، ښه ژوند هم ورکوي، صحت هم ورکوي، د دنیا وسایل و اسباب هم په واک کې ورکوي. نه خدا د الله پاک مهرباني ده، د الله پاک مهرباني د بارانونه هم پروري. نو الله پاک خو مهربانه ذات دی. يحب الرفق في الامر كله، الله پاک په ټولو کارو کې نرمي خوښي، شدت الله پاک نه خوښي. نو د انسان مزاج او طبیعت کې باید نرمي وي، د انسان په مزاج کې په طبیعت کې باید شدت او سختی نه، ځکه خو الله پاک په انسان کې نرمي خوښي، شدت او سختی الله پاک نه خوښي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. دا حدیث شریف ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کری، وی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ کو مہربان ذات دی، یحب الرفق، اللہ پاک پہ انسان کی نرمی خوشی، ویعطی علی الرفق، اللہ پاک پر نرمی باندی ہوغنی اجر و ثواب سریت ورکی، ما لا يعطي على العنف، چې پر شدت و پر سختی باندې نه ورکی، وما لا يعطي على ما سواه، اوغنی ثواب الله پاک پر دا نرمی، پر دا چې د انسان په مزاج کې نرمی وي، شفقت وي، رحم وي، نو الله پاک پر دې نرمی باندې اوغنی ثواب ورکی چې پر بل عمل بیا نه ورکی. رواه مسلم.